وي ګل مې په لاس کې مړاوې کېږي او پردی وطن دی خدای چاہتے ہیں वाह यार जबरदस्त। से आए इधर घूमने गडाफ से हम लोग आपका क्या नाम है? تاسو نامه څه ده؟ کوم ځایونه باندې؟ عبدالمجید. عبدالمجید भाई کوم شعرونه ډالۍ کوي د ملګرو ته؟ یاره خو یو شعر ارمان پاتې شو ځکه چې منګای ده چې سترګې دي خسته دي د رانجو تاوان لا پکړی د الله په نامه غواړي. علیکم د کاریز ټي وي مینوالو، زم شوکت الله شاداب او دا وخت تاسو د کراچي سی وی نیغ په نیغه مې خو تاسو ټولو ته مبارک شه د کاریز ټي وي د پوره ټیم له اړخه. او بیا موږ دلته راغلي وو، دلته بلا پښتانه راغلي دي، هغه د اختر لمانځي، د اختر دویمه ورځ ده. سی وی او دغه شانت تفریحي ځایونو ته د هغو مخه ده. نو موږ تپوس کوو محمد سعید بھائی کراچۍ ته کله نه راغلی؟ ما خو تقریبا 15 میاشتې وشوې، پیل هم راغلی وم، بیا تللی وم کلي ته چوټۍ باندې. ماشاءالله. او کراچۍ کې څه کار کوې؟ بس کار کو دي فیکټریانو کې، ګارمنټسونو کې. ښه جي مزدوري کار کوي. ډېره مننه. او څنګه محسوسیږي یاره تاسو په لومبي ځل اختر دلته دی که نه تجربه هم شته بار بار راغلی دی؟ نه 2-3 اختره مو دلته تېره کړي دي او بل دا چې مزه خو ډېره زیاته کوي. نو دا راته ووایه چې اختر په کلي کې مزه کوي که نه کراچۍ کې ډېره مزه کوي؟ ستاسو څنګه تجربه ده دې باره کې؟ یاره دا خو مطلب د موسمه پورې خبره ده، مطلب دلته هم دې ټایم کې دلته هم برابر دی او کلي کې خو بله مزه کوي. کلي کې بله مزه کوي. د زړه خبره دې اوس وکړه. ډېره مننه. آباد اوسې سعید بھائی د زړه نه اخره خبره ووتله چې دلته موسم ښکلی دی، ښه سهولیات هم شته، خو مزه د کلي د اختر وي. ډېره مننه. ملګری ستاسو څه نوم دی؟ موسی جان زمانه. موسی جان بھائی دا راته ووایه چې کلم کوم یو دی؟ کلم علاقه افغانستان دی. موږ افغانستان ته راغلي. افغانستان دی. ماشاءالله یار ډېر زبردست. دلته وړو ته خلک وه. افغانستان کې د کوم ځای څخه وایي راسه؟ د کندهار ولایت. ماشاءالله د کندهار ولایت نه او نامم څه وویله؟ نوم موسی جان. موسی جان بھائی زموږ سره کندهار ولایت نه دی او دا وخت په کراچۍ کې دی او د اختر د خوشحالیانې په سی ویو کې لمانځي. زما کیمرمین لږه تاو راتاو کوي دا کیمره چې ملګرو ته دا پته ولګي چې سی ویو دی. او موسی جان زما سره، موسی جان څه به زه خبرې کوم ګپ شپ به لګوم چې یاره موسی جانه څنګه چل دی د کلي اختر او که د کراچۍ اختر تاسو ته کوم یو ښه ښکاري؟ هغه خو کلی دی که نه دلته د سوي او د رش بش دلته ډېر دی. دلته هم راغلي یو چې اختر هم دلته ولمانځو که نه دلته مو لږ ساعت تېرېږي. یو ځای هم یو بل ملګری مې را سره دی. بالکل بالکل. او تاسو اختر ته مطلب داسې د تفریحي ځایونو ته ساعت تېرۍ دپاره په اختر کې یا انټرټینمنټ چې موږ ورته ووایو که نه ساعت تېرۍ دپاره په کراچۍ کې کوم طرف ته ډېره مخه کوئ چې یاره اختر شي او ملګري خوشحالېږي؟ سیویو ته ډېره مخه کوو. هر پلا چې راسو کراچۍ ته بس سیویو ته هغه وجه څه ده؟ دلته مو ساعت تېرېږي، هوا ده، دلته اوبه دي، بیا عبدالله شاه غازي مزار دی، کلیفتن غاړه باندې جولې مولې دي، پارک دی، بس دلته تبدیلی ہوا ډېره. السلام علیکم بھائی، پہلے بار میرے پاس اردو اسپیکنگ والا بھی آیا تو چلو میں تھوڑی بہت اردو بھی بولوں. بھائی جان آپ کہاں سے ہو، تعلق کدھر سے ہیں؟ हम आए हैं कश्मीर से, पीछे अभी तो मंगो पीर से आए इधर घूमने. गडाफ से हम लोगों ने बोला पानी खराब है, इधर आए तो इधर तो उससे भी ज्यादा खराब है. 2 नंबर बोतल और इधर यहाँ. अच्छा, ये एक बात नोट किया इन्होंने, हमें नोट कराया कि यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ है वो थोड़ी सी मिलावट में होती है और 2 नंबर चीज़ें होती है. मोहतरम आपका क्या नाम है? बाज मोहम्मद. बाज मोहम्मद भाई, आपने बोला कि मैं गिलगित से हो, तो गिलगित के कौन से इलाके? इधर जिला कोहिस्तान का. जिला कोहिस्तान. माशाल्लाह अंकल कोहिस्तान से हैं. बड़ी खुशी हुई कि गिलगित का एक बंदा भी हमारे साथ मिल गया. कारिज टीवी के शीशे पे आएगा इंशाल्लाह. तो आप क्या कहना चाहते हो? आपके पास आप खुद ही आए हो, बच्चों ने आपको लाया कि नहीं हमें जो है ना सीवी पे लेके जाए? खुद ही है, हम बच्चों को नहीं घुमाता इस रश में. अच्छा, अच्छी बात है. हमारे याद के ये बहुत मुखालिफ है. आपके इलाके में वहाँ पर ईद में लोग कहाँ पर मतलब जाते हैं एंटरटेनमेंट? गाँव में. अच्छा, तो आपको ईद यहाँ पर सही लगता है या उधर गिलगित में? यहाँ तो मुसाफरी है, वहाँ तो अपना इलाके में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ गाँव का ईद गुजारना खुशी है. इस यहाँ पर खुश है दिल, वहाँ अच्छा है, हम वहाँ खुश है गाँव में. अच्छा, तो आप माशाल्लाह तजुर्बाकार है, बुजुर्ग है. अब क्या पैगाम देना चाहोगे लोगों को कि ईद के दौरान मतलब कुछ अहम पैगाम देना चाहोगे? ईद के दौरान जो रमजान मुबारक का इकराम करता है लोग, जी जी जी, आलमा कराम से, तो हम ये सुनता है कि ईद के दिन इस माहौल में ना घूमें ताकि आपको सवाब जो ईद रमजान का है उसमें थोड़ा फर्क आएगा. बिल्कुल. इससे अगर ये आप थोड़ा महफूज रहे तो बेहतर रहेगा. आलमा से ये सुनता है. बिल्कुल. जावेद में जावेद
ښه جاوید د پوره سوچ ورته وکړه دا به نه وي ورا نه جاوید د څنګه سوچ دی ورته کوه ښه جاوید بھائی هلته د کلي هم کوم یو د علاقه هم کومه ده سیمه هم کومه وي ورا علاقه زمونږ د اوږی جي اوږی د ضلع تورغر تورغر جي اوږی اچھا د ضلع تورغر نه زموږ سره ملګری راغلی دی تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم مننه جي او دا راته ووایه چې دلته ستاسو مطلب مزدوري کې ډیره کې اوسېږي که نه کور هم دی نه کور دی جي بس کور کې پاتې او دلته سیوي ته د ماشومانو سره راغلی که نه د ملګرو سره همزولو سره راغلی ملګرو سره بس دغه څو ملګري راغلي څه ملګري څه وایي چې موږ سیوي ته ځو خامخا او سیو خو بس کراچۍ دغه یو ځای دی سیو نور خو دلته څه نشته نو دا راته ووایه چې کار روزګار څه کوي کار روزګار بس مل کې کارونه کوو یار خلک د مزدوري کار دی کله لږه کله ډیره او بس خو چې کله تنګ شو اختر راشي نو دا راته ووایه چې اختر راشي نو تاسو د کلي اختر خوښ دی که نه د کراچۍ را خوښ دی مسافرۍ اختر هم خوښ دی که نه اختر خو زمونږ کراچۍ خوښ دی کلي اختر له خو کلي کې مې بیا هم کراچۍ ته زنده رسو لکه ته څه وایې چې یاره اختر نو کراچۍ صحیح ده ولې دا دې کې څه وجه ده کراچۍ کې بس عوام ډیر دی خلک ډیر دی او بار راشي کلي کې خو ځنګلات دي څوک بار ته وځي لکه تفریحي علاقې دلته ډېرې دي که نه داسې وې ستاسو نامه څه ده خلیل احمد خلیل احمد کاروبار څه کوئ بس کمپنۍ کې کار کمپنۍ کې ماشاءالله او شاته کوم ځینې وایي ډیر اسماعیل خان ډیر اسماعیل خان ها ماشاءالله ډیر اسماعیل خلیل نامه ده ستاسو جی خلیل بھائی ډیر اسماعیل خان زموږ سره ملګری شوی دی نو خلیل بھائی دا راته ووایه چې کراچۍ کې څومره وخت وشو کراچۍ پیدایش د کراچۍ د کراچۍ دی او اختر کلي کې خوښ دی که نه دلته هم خوښ دی څنګه اختر غزل دګي مزه کوي ښه دا راته ووایه چې د اختر په لومبۍ ورځ ستاسو څه مصروفیات دي په لومبۍ ورځ خو دا رشتې داران سره او ملګرو سره بس دغه باغې کې تېره شي او ها په لومبۍ ورځ رشته دارانو که تګ راتګ تپوس کول اختر ورکول مطلب مبارکي ورکول راوځو کم کوم ځایونو باندې ګرځئ اوس راغلي یو دلته سیویو کې اوس به زه بیا نظیر پارک ته به چکر لګوم د نظیر پارک څنګه هغه ولې بس هلته به لږ تصویران وباسو او د اختر په دوران کې ملګري څه وایي چې یاره موږ بالکل چکرې به وکړو نه فلمونه هم ګوري دا فلمونه پلانینګ کې دا فلم نه ګورو صحیح ده ډېره مننه خلیل بھائی د وخت د راکولو الله مو ښه ده وباد لاره څه نامه ده زمان محمد دی وعلیکم سلام حماد بھائی دا راته ووایه چې دلته کراچۍ کې کوم ځای کار کوئ او شاته کوم ځای وایي زه خو یم د تورغر کیپي کې او کار لګي پیس فور کې کوم ډیفنس کې دا راته ووایه چې څنګه چل دی اختر ته خوشحاله که نه اختر خو زمونږ څه د مسافرو سخت دی یاره خو بس ولې یار او روجې موجې دې ټول دي ولي که نه الحمدلله روجې ماشاءالله یار ینګ کس دی او ځینې کسان داسې وایي چې زه وړوکی یم که نه ښه نو دا راته ووایه چې اختر په لومبۍ ورځ باندې تاسو څه کوئ او په دویمه ورځ څه مصروفیات بس اختر په ورځ باندې خو چوټي نه په دویمه ورځ راشو کله لبه مو لاړ شو دغه شانتې چکر مو کوو دوه درې ورځې چوټي بیا لاړ شو په لومبۍ ورځ باندې مطلب کار مار سړي کوي او بس آرام کوي خوب مو پوره کوي داسې ده که نه او په دویمه ورځ باندې بیا چکرې مکرې نو اکثر ملګري څه وایي کوم طرف ته چکر ډېر لګوي زه دغه شانې ګارډن ماډن چې سیویو مې شو دغه شان دغه کرکټ مرکټ له زیات ښه دا راته ووایه چې تاسو سار راوتي وئ نو کوم ځای ته ړومبی تللي وئ منګه خو سار راوځو سیده کرکټ لا راغلی کنډیشن د جدال ته نه دل درا دا غزنه سیوی تر نو به څه پروګرام دی دا غزنه کوم طرف ته بس سبانه چوڑې ځنو بیا ذکر د ما خامه او سبانه روز بیا بس سوچ کوم به نیکسټ پلانینګ ډیر مننه الله دې آباد لرا ټیم را کولو عبدالمجید بھائی کوم شیرونه ډالۍ کوي د ملګرو ته یاره خو یو شعر به ورته ډالۍ کی کنه زوړ غوندې دی خو لکه ورته ډالۍ به کې خامخا ملګری دي کنه چې تکه د حسن په طوفان زما جونګړه یولا تکه د حسن په طوفان زما جونګړه یولا زبر د اوخ کو په سیلاب ستا محلونه ډوب کړم ډیر خپل یار ډیر زبردست چې زلکه د جمی مازدیګر وم خو چاو خوړم زلکه د جمی مازدیګر وم خو چاو خوړم زلکه خړی ټپیال مر وم خو چاو خوړم ډیر خپل یار بس دی ښه ملګری دی خو راشه ستا په زړه کوم یو ارمان دی اول د ټول نه اول خو دا ووایه چې نامه دې څه ده زما نوم مازر خان دی او د کوم ځای زه هزارې سره تعلق ساتم مانسیرې سره ماشاءالله نو په زړه دې څه ارمان دی د زړه د ارمان غټ ارمان دی خو په دومره مهنګایي کې که نه مهنګایي ډېره زیاته ده په زړه مې یو غټ ارمان دی دا چې یو ښکلی ګاډی سړي سره او دې سیو کې ګرځي خو لکه په زړه مې ارمان پاتې شو ځکه چې مهنګایي ده او تنخواګانې نه میلاویږي او حالات ډېر زیات خراب دي نو هغه شی ونه شو
پوښلی او زما د توبې نو زما د توبې هغه خوشحالي او مینه محبت هغه نشته دی ځکه چې خلک هلکه دا یو ښکلی پیغام پکې ورکړو چې یاره مهنګایي ډېره ده او خلک چې کومه خوشحالي حق یې و نو هغه ته حکومت هسې هم وړی دی خوشحالۍ کم حق و ولې چې خلک په دې خبره چې مهنګایي ده خوشحالي لمانځي نو خو هم پیسې غواړي که نه مزدوري کړل هغه ته خپله تنخوا په ټایم نه میلایږي ما کې سیټان هم پیسې نه ورکوي صحیح خبره او خلک ټول پریشانه دي ډېره مننه الله دې خوشحال لره وعلیکم السلام زما نوم حضرت یوسف دی جی حضرت یوسف بھائی د کوم ځای وی او دلته کوم ځای کې پاتې کېږئ زه د باجوړ یم ښه جار مولا کلي دلته په لیاري کې پاتې کېږم ښه ماشاءالله په لومبي ځل زما سره زما یو کلیوال میلاو شو د باجوړ ډېر زیات خوشحاله شوم نو تاسو به کوم یو پیغام ملګرو ته شریکوئ چې یاره هغوی خیال ساتي په اختر کې دغو خبرو نو زه به دا پیغام ورکړم چې یو د سواري والا د موټرسایکل والا جی بالکل دا بالکل احتیاط پکار دی صحیح خبره ده ځکه چې انسان یو ځل وګرځېږي خوشحالي په غم کې مه بدلوئ بالکل په غم کې لاړه او که نه بالکل پیغام دی کور خلکو ته ډېره پریشاني او بله خبره دا ده چې موږ دا پښتانه دي د کراچۍ ته مزدورۍ له راځي او دا بس بالکل سیل صفا ځای دی لکه دا سیو شوه دا کلیپټن شو اخوا چې کومه د ګارډن شو بالکل نو دا ډېر د مسافرو د خوشحالۍ ځای نه دي او اصلي خبره دا ده چې بس مهنګایي ولا زړونه بالکل چې کومه ده نو خفه کړي دي نو مهنګایي ډېره زیاته ده او بیا خاص کر پښتانه چې کوم دي نو ماشاءالله ډېر زیاته مسافري کوي دلته متاثره کړي دي ولې چې ټول متاثره ډېر دي نو په دې د وجې پښتانه ډېر زیات لکه دغه چې دلته فیملي سره اوسېږي که نه بغیر فیملي نه زه بغیر فیملي اوسېږم نو ملګري څه چې اختر مو ښایي نو کوم طرف ته ملګري وایي چې یاره موږ به هغه طرف ته مخه کوو هغه طرف ته به چکر کوو نو بس دلته خو زمونږ داسې پروګرام دی چې موږ مونځ وکړو بیا د روتاجو ملګري راځي خامخا موږ هغه د کلي دغه رواج مطلب ملګري یو بل ته رنګ وکړو راشي اختر وکړو روټۍ وکړو بیا ملګري شي څوک یو خوا ته لاړ شي پارک ته څوک بل خوا ته لاړ شي نو بس هغه ټان ټیبل باندې چې کومه دی نو بس هغه مسافري تېرېږي ماشاءالله او بیا کومو سیمو ته تلل غواړئ چې یاره زه به نو خامخا داسې مسافري ده نو سړی سهیل پارک ته چکر ولګي هغه هم د پښتنو یو خاص پارک دی یو ځای دی بیا دا سیو ده دا سمندر دا غاړه ده ماشاءالله نو دې ځایونو ته دا خلک بس ملګري ګرځي راګرځي ځکه بلکې دلته کې د افغانستان والا دي وزیر دي مسجد دي دا ټول پښتانه چې کوم دلته دي نو ماشاءالله دلته راځي بالکل ماشاءالله دا خپل غسور برابرۍ نه کوي سبا خو غسور نشته دی خو زه بیا البته حضور برابر خپل منزل غواړي دا خوشحالي کول غواړي او خوشحالي منزل په کار ده خو هغه خوشحالي چې کوم کې ګناه نه که څنګه نو دا خو حق دی او په دې کې ثواب دی لمانځئ خو هغه خوشحالي مه لمانځئ چې یاره کوم کې انسان ته خطر یا ایمان ته خطر که څنګه ډېره مننه حضرت بھائی د وخت راکولو کور مو ودان ملګري وایي چې زه څه ټپې کوم شریکوم نو ټپو وی چې سترګې دې ښایسته دي د رانجو تاوان پې مه کوه خلک ظالمان دی د کتو نه به دې وباسي او سترګې دې وي وتلې نه وي چې په ګاونډې لوېدم نه دې لیدم زبردست یار ډېر ښکلی وای ګل مې په لاس کې مړاوی کېږي او پردی وطن دی خدای چاته یې ونیسي یار زبردست زموږ عبداللطیف بھائی ملګری شوی دی هغه وایي زه تاسو ته خصوصي د کاریز ټي وي مینوالو ته د یوټیوب او د فیسبوک پیج دې مینوالو ته یو پیغام ورکوم نو لطیف بھائی تاسو خپل پیغام ورکړئ السلام علیکم زه ټولو اورېدونکو ته خپل طرف نه عید مبارک وایم اختر مبارک شه او وی اغیار چې پکې لام مې موږ ترې ګوټ کولی نسو اغیار چې پکې لام مې موږ ترې ګوټ کولی نسو دا سین که اباسین شه موږ پې اور لګول غواړو بس ډېره مننه دا د رقیبان دپاره ډالۍ سترګې به تې وباسم که سترګو ته یې چا وکتل سترګې به تې وباسم که سترګو ته یې چا وکتل ما یې ټوله مینه دغه سترګو سره کړې ده ډېر زبردست یار تالیا وای په ملنګانو پورې مخانده سرتوره به شي ته خو د کلي د خان لورې کچکول څه پېژنې یار زبردست ایان وزیرستان سره تعلق ایان وزیرستان څه ماشاءالله وزیرستان ته څوک زموږ څه نه راغلی اختر ته خوشحاله که نه خوشحالي وو لکه اختر څنګه
موسم د څنګه محسوسه پکې وی آی پی دی ډېر مو وی آی پی د کلی اختر نه خوښ دی کراچۍ ده کراچۍ کراچۍ نه خوښ دا یو شی ما نوټس کو پښتنو کې د پښتنو نوجوانانو کې چې هغه د کراچۍ اختر ډېر خوښي او چې کوم مشران دي هغه یاره د کلی اخترات ماشومان ډېر یادوي کنه څنګه ښه نو سره شریکول غواړي کم پیغام کم شعر کم ټاپا شاعري دا بس ورځه په پټو سترګو د جماعت په پیرزرزه کې یو سپینګیری بابا ناستو دوانه لاسی لا پکړی د الله په نامه غواړي څوک سور نه کی او تیر شي څوک وای بل څه کار د نشته چې د سوال رزق تناستي جماعتونه خو نو رمشته چرته بل جماعت تلاړ شه دغه ستګه سپورې اوري دغه تکي تورې اوري د بابا سترګې شرمېږي خو د لوږې نه مړ کېږي ډېر ښکلی یا رحمانه یا رحیمه یا خالقه یا مالکه یا جباره یا قهاره اف توبه پروردګاره دا تصویر خو سړی وجني دا کافر خو سړی وجني دا تصویر هم عجیبه دی مصور هم عجیبه دی زه یې خواله او نږدې شوم پوښتنه مې ترې وکړه څه د حال دی بابا جانه څه د خیال دی بابا جانه ویلې نورې کیسې پرېږده خو بس دومره روپۍ راکړه چې پې زهر ځان له واخلم او دا ځانه پې ځان خلاص کړم د ایمان نه پې ځان خلاص کړم د ګړنګه غوځار شوی خودکشي ته تیار شوی مطلب دومره ازار شوی مطلب دومره ستړی شوی ډېر ښکلی نظم یې را شریکو او ډېره مننه آباد اوسې ښاد او آباد اوسې زما نوم تاج محمد تاج محمد د کوم ځای څه تعلق لرئ د افغانستان نه ښه ماشاءالله افغانستان یو ملګری زموږ سره ډېره مزه کوي ډېر ښه لګي موږ ته دا راته ووایه چې کراچۍ کې اختر مزه کوي که شاته افغانستان کې خپل کلي کې نه کلي کې خو ډېره مزه کوي خو بیا هم کراچۍ کې مزه کوي کراچۍ کې لږه ښه مزه راکوي که نه ښه نو دا راته ووایه چې اختر کې کومو سیمو ته ځې کومو علاقو ته ځې ملګري څه وایي بس دغه کلیپټن خواته راځو سیویه خواته راځو داسې ګارډن ماډن خواته یل پارک خواته چیرې کلي والا ډېرې دورې ځو که نه ډېر غلې ځې نو دا راته ووایه چې په اختر کې تاسو کوم یو پیغام ورکول غواړئ د عوامو ته دا ځوانانو ته یو دا پیغام ورکوم چې دا سکوټر لږ آرام سره چلوي دې کې سکوټر راځي هغه راځي که نه بیا چې سټیډن اوسي بیا دې ته ارمان پې ورځي که نه دا له ما نه دې ډېره خواهش ده چې لږ په آرام سره ځي که نه زغلی یې چې خپله خوشحالي په غم کې بدل نه کړي خپله خوشحالي په غم کې بدله نه کړي ډېر یو ښکلی پیغام یې شریکو زه د خپله هم دغه پیغام د ملګرو سره شریکوم چې برای مهرباني وکئ د اختر د خوشحالي په ځان په غم مه بدلوئ موټر سایکل په آرام سره او ون ویلنګ بالکل یو ځل چې انسان معذوره شو بیا ټول ور معذوره شو داسې ده که نه دا سپیډونه چې کوم دی د هوا د سړي نه بیا وځي او دا چې د بل سړي محتاج شو بیا لاړی غرق شو نو دغه مهرباني وکئ موټر سایکل په آرام سره چلوئ که هر یو موټر سایکل دی که گاډی دی د اکسیډنټانو نه ځان بچو ساتئ او خپل ځان هم په خوشحالۍ سره اختر ولمانځئ او په نورو خلکو مه په غم کوئ دغه به نو ډېره مننه الله مباد لره ما معراج مسعود نوم دی معراج خان تاسو څه شریکول غواړئ زموږ سره یاره موږ خو دا وایو چې موږ د خلکو ته خوشحالي ورکړو د اختر په باره کې که نه وړوکی اختر دی ټول مسلمانانو ته موږ مبارکي وښو موږ په چکر باندې راغلي یو که نه چې دا خلک خوشحاله شي که نه غونډ خلک راغلی دی چې لږ ځان هم خوشحاله که خلک خوشحاله کړو که نه دا خلک هم خوشحاله شي که نه لږ دا خلک پکې تنګ کړو که نه صحیح خبره ده ښه دا راته ووایه چې اختر کې تاسو ځان له سپین کالي جوړ کړي دي نو تاسو هم دا سپین خوښ دي که نه اختر له سپیشل کوم یاره مونږ خو په خپله میټینګ کړی وو که نه ډېرې کسانې وایي چې مونږ به سپینې کپړې خوښوي که نه خو بس مونږ سپینې کپړې خوښې کړلې که نه تاسو ملګرو لکه دا میټینګ کړی چې مونږ به دا ځل اختر ته سپینې کپړې او مونږ هم دا غونډ ملګرو دا میټینګ کړی لکه دا ډېر ښکلی او زبردست د ملګرو دا مینه ده خپل منځ کې او دا د اتفاق او اتحاد یو نشانیم ده چېرې په اتفاق سره په مشوره سره د تبلیغیانو حضراتو خبره چې موږ ته مشوره کوو دا کپړه وکړه دا ډېره ښکلې خبره ده ښه نور څه پیغام شریکول غواړئ نور پیغام خو نشته دی خو بس داسې د اختر خوشحالي ده که نه خوند کوي که نه دا ټول مسلمانان راغلي دي صحیح دی که نه او د کلي نه کله راغلی څومره وخت دی وشو یاره د کلي نه خو زما دلته 10 کاله کېږي که نه چې بیا تللی نه یم نه دلته فیملی سره که نه څنګه دلته فیملی سره یم فیملی سره ښه ډېر زبردست ته خپل علاقې کې د وزیرستان یې که نه د وزیرستان ملګرو ته کم پیغام ورکول غواړې کوم چې تاسو ګوري په شیشه باندې یاره زمونږ وزیرستان خو دا پیغام دی که نه چې وزیرستان کې لږ ظلم دغه شروع دی که نه بمونه د مکیزو ته هم چې دې د منظور پښتین سره چې کم خلک لګیا دي که نه دې سره د لږ سات ورکړي که نه چې دغه شروع شي که نه چې د زمونږ د خلک ته که نه ظلم یې شروع کړی دی که نه چې لږ دې دپاره دغه وشي لکه تاسو ووایئ چې ملګري د پښتو د اتفاق او اتحاد دپاره تاسو د منظر پښتین سره مقابله کې ملګري شئ داسې مقابله کې ملګري شي ډېره مننه ډېر ښکلی پیغام دی او انشاءالله ټول یي به او ډېره مننه د وخت راکولو
ډیره مننه د کتونکو او پروګرام کې حصہ اخیستونکو د ټولو ملګرو جان مننه کوم چې خپل قیمتي وخت نه ټیم راکو وخت راکو او ملګرو دغه یو خاص چې یاره د کاریز ټي وي یوټیوب چینل او پیج لایک کړئ او سبسکرایب کړئ او دا شیر کړئ ډیره مننه الله مو آباد لره